ټول ډیزل هغه ګران که هغه ډیزلي دی په خپله ټول ډیزل هغه ګران که عمران خان ملک تباه کړ اوس یو کالو شو مان او شباز شریف درې تباه و برباد نه دا خلک چې ډېر خلک چې دا وایي چې عمران خان غل دی غل څوک دی غل شباز شریف غل دی نه څوک غل دی شباز شریف غل دی نواز شریف ښه سړی دی نواز شریف خو بر سر غل دغه دی هغه هم غل دی ټول غل دی هغه خو پخوانی غل دی پخوانی غل دی مولانا فضل الرحمن چې دی هغه خو زموږ دپاره قابل احترام دی د هغه په باره کې نو هغه خو دا ټول دا زموږ نوی چینل دی دا سبسکرایب کړئ او یقینا د پښتنو دپاره به په دې ډېرې ویډیوز راځي قسم دی که دروغ درته ها د مولانا فضل الرحمن د عمران خان په وخت کې لږ وړه ګران شول روډونو ته راووتل اوس چېرته ناست دی اوس زه درته وایم دا چېرته ناست اوس هغوی په حکومت کې د وزارت یې میلاو شوې څه به ورته وایم مولانا صاحب د علم باسې خبرې کول نه دی پکار رحمان صاحب به دا ویل چې عمران خان یهودي ایجنټ دی اوس یهودي ایجنټ څوک دی یاره بس دې کې بس څه درته ووایم یار عالم نوم په یخه دی دې د وجې اوس لکه غلي څه نشي ویلی نوره خپل هر چا ټول ته پته ده دا ټول عالمانو ته هم پته ده خپل هغه نه خپل عالمان واوښتېدل غټ غټ عالمان ونه واوښتېدل نو که دی صحیح سړی زما بله ورځ یو ورور خبره کړې وه ریو کوله هغه ما ته وی چې وروره یو مهرباني وکړه چې د فضل الرحمن نوم ولې نو مولانا ورسره مه وایه یاره دا حقیقت وایي دا حقیقت وایي تو نعوذ بالله د محمود څه نوم مفتي محمود زوی دی د هغه په هغه سره لږ ورته ګوري داسې خو یهودیانو هم ګیرې پرېښولې سکانو هم ګیرې پرېښولې تو به نعوذ بالله بس نوره څه کوي خبرې بس السلام علیکم جی ګرانو عزتمندو مونږ موجود یو پر راولپنډي کې او تاسو ته پته ده زمونږ د خیبر پښتونخوا مزدور کار خلک زیاتر کوشش دا کوي چې هغه د علاقو ته راشي د خپل خویندو وروڼو دپاره مور او پلار دپاره ګټه وکړي او د هغوی واړه واړه ضرورتونه پوره کړي خو زما دا دوه وروڼه چې ولاړ دي نن دوی ته دا نه ده پته چې نن لیبر ډے ده او د مزدورانو چوټي ده نو د مزدورانو په نوم باندې سرکاري ادارو کې چوټي بزنسمینان چې دي هغه زیاتر اوف وي خو مزدور اکه شانتې کار کوي دا راته وایي تاسو ته پته ده چې نن مزدور ډے ده یاره دغه پته خو موږ ته نشته دی او بس اوس هم دا خلک ملک ولیدل دا راته وایم ملک کې ګراني شته که نه ارزاني شوه ګراني خو ښه ډېره ده ګراني خو او دا ګراني د چا په حکومت کې راغلې ده تاسو ته پته ده د دې نه مخکې عمران خان صاحب او عمران خان په دور کې 30-150 باندې پټرول و موږ خلکو دا ګیله کوله چې عمران خان ملک تباه کړ اوس یو کالو شو پی ډي ایم سرکار راغلی دی نو دا راته ووایه چې ملک اصل چا تباه کړ ملک خو شباز شریف تباه کړ شباز شریف او فضل الرحمن او شباز شریف درې تباه و برباد نه دا خلک چې ډېر خلک چې دا وایي چې عمران خان غل دی غل څوک دی غل شباز شریف غل دی نه څوک غل دی شباز شریف غل دی نواز شریف ښه سړی دی نواز شریف خو بر سر غل دغه دی هغه هم غل دی ټول غل دی هغه خو پخوانی غل دی پخوانی غل دی مولانا فضل الرحمن چې دی هغه خو زموږ دپاره قابل احترام دی د هغه په باره کې نو هغه خو دا ټول ډیزل هغه ګران که هغه ډیزلي دی په خپله ټول ډیزل هغه ګران که دا ډیزل هغه ګران کړي ډیزل ټول د هغه په وجه ګران شو هغه ډېر ډیزلي جی جی مولانا صاحب ډېر قدر وي خو دا خپل ځان په بې عزته کړی دی نه ډېر خپل ځان بې عزته کړی دی د ملک پر اول دی چې بېنظیر پالټۍ چې وایي د ښځې حکومت نه دی بیا د ښځې خواله ناست دی او بیا د اول دی د پیپل پالټۍ د مسلم لیګ نون شهباز شریف دی پسې هغه اوس دوی څه ناست دی هغوی چې چا حکومت شي هغوی پسې نښتی وي یعنې که ستاسو خبره دا چې بېنظیر دور کې د هغې نه مخکې هغې د بېنظیري د حکومت خلاف خبرې کولې دا د ملک کې د زنانه حکومت ده د اسلام نه بار ده هغه بیا هغه د ښځې څه ناست اوس د هغه مریم نواز څه ناست دی کله په لاس یعنې که تاسو وایئ چې بېنظیري صاحبې والا د ډیزلو چابي ورکړه نو بیا د هغوی سره شي مړه دا ټول نه غل دا دی ډیزل صاحب مولانا فضل الرحمن دی مولانا نوم یې دی لکه غلط نوم ورته اخیستل نه دی پکار خو لیکن ده په خپله ځان بې عزته کړی خپل هغې یې کړی دوه کمنټس د نواز شریف دپاره نواز شریف دپاره څنګه نواز شریف څنګه کس دی دا 13 کاله وشول زما د عمر به څومره خو چې دا راشي کله د نواز شریف حکومت راشي او زرداري خزانه خالی کړی دی زرداري حکومت راشي نواز شریف خزانه خالی او دی شهباز شریف نه دی په دې نواز شریف څه نوم یې دی زرداري پسې زه به دا جیل ته واچم دا کوتله دی دا داسې دی دا داسې دی اوس هغه یو ځای ناست دی اوس هغه کوي مونږ ګوره دی عمران خان لکه ما پهله چانس دا پهله چانس ووټ ورکړی دا پې رب انشاءالله بیا ورکوم عمران خان ته بیا به ورکوم الحمدلله بس لږ مې عزت ورسره جوړ شوی و دا عزت لږ دغه کاکا یو ځای شي که نه تپوس دا کومه دا نورې پالټیانې چې وایي چې عمران خان چې دی هغه غل دی نو په دې خبره راته ووایي چې عمران خان غل کیدی شي یاره څه ووایم دا خو د 15 کاله حکومت یې هم نه دی ګڼی چې دا کم ځای نه غل راغی مطلب 13 کاله وشول دوی غله دي ګوره قرض وتارو مرګ سموارو
هغه پیسې ځای شي هغه نور مړه بس به نور به څه مونږ ښه دا راته ووایه چې را روان وخت کې الیکشن کیږي اول خو دا موجوده سرکار الیکشن نه غواړي ولې هغوی ته پته ده چې بیلات دی هغوی ته پته دی چې مونږ له څوک ووټ نه راکوي ها دا مولانا فضل رحمان شکه شهباز شریف شکه زرداری شه دی یو سپي موچان دی دا ایک کتی کا مکی څنګه پوه نه شوم یو ځل بیا ایک کتی کا مکی ایک کتی کا مکی ښه دا راته ووایه چې عمران خان ایمانداره دی که نه دی الحمدلله ایمانداره دی ښه دا راته ووایه چې د عمران خان هیلث کارت تاسو ته میلاو شوی پته شته یاره چې د غریب نه غریب سړی په ګران اسپتال کې خپل علاج کولی شي د عمران خان په پیسو او د حکومت په پیسو یاره عمران خان زمونږ دپاره سی دی جی د صحت کارت په باره کې درته معلومات شته او میلاو شو په هغې موږ علاج کوو موږ پې یو کس له علاج هم کړی د پښې مخې علاج ښه دا راته ووایه چې مریم نواز چې دا هغه کارت بند کړ هغه خو بس دا خو د دې بېغیرتوب دی که نه دا د بیماره مریم خلک دی که نه بیماره خلک ټول عمر عوامو پسې چې کومه دی د عوامو دغه کوي دا خلاف ورزي کوي که نه اوکے اچھا بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں آپ بھی مزدور ہیں کہ نہیں جی جی مزدور ہیں کیا کرتے ہیں آپ گنا صاف کرتا ہے جی گنا اچھا گنے پہ کام کرتے ہیں جی، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ آج لیبر ڈے ہے آج چھٹی ہے تو پھر آپ کیوں کام کر رہے ہیں آج تو آپ لیبر ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے نا ویسے ہی کام کرتے ہیں خرچہ نہیں پورا ہوتا خان بھائی گھر کہاں کا سے ہیں تعلق کہاں سے ہے کشمیر سے بلوچ کشمیر سے یہ آپ کا اپنا ریڑا ہے یا یہاں پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم اچھا کتنی تنخواہ ملتی ہے 800 تیار ملتی ہے خان بھائی 800 روپیہ دیہڑ ملتی ہے جی ماشاء اللہ 800 روپے میں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا ہے مہنگ پیت نہیں ہے روٹی ٹورا بھی نہیں ختم ہوتا مخکې مو یو توړه اخیستله د عمران خان په وخت مننا جی ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی آپ نے ان کی بات چیت سنی کیا کہتے ہیں ان کو جیسے ہم نے کہا ہے کہ آج لیبر ڈے ہے یہ دکھائیں یہ دو میرے مزدور بھائی ہیں اور یہاں پہ محنت مزدوری کر رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گزشتہ اگر ہم 75 سال پہلے دیکھ لیں 15 کال تیر شو خو یقیناً دا خبر ادا چې زمونږ حکومتي ادارې چې دي یا حکومتي په حکومت کې چې کوم خلک دي هغوی په دې نظر نه دی اچولی چې دا لیبر ډے مونږ سیلیبریټ کوو د دې مقصد څه دی او مونږ زمونږ په منشور کې د مزدور د فیور دپاره کومه خبره شامله ده خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ فرهاد خان له اجازت ورکئ دا زمونږ نوی چینل دی دا سبسکرایب کئ او یقینا د پښتنو دپاره به په دې ډېرې ویډیوز راځي